دې دمشق یو غریب انسان و فقیر و هغه به داسې کوو چې دا سورلۍ به یې وړلې راوړلې یو خر ورسره و یو اس ورسره و یو خچر ورسره و په دې خچر به یې سورلۍ کېنوله د یو ځای نه به یې روانه که بل ځای ته به یې وړله په هغې به یې پیسې اخیستلې وایي په دې کې هغه فقیر فرمایي وایي زما سره یو ورځ یو سورلۍ کېناسته وایي ما ورته وویلې چې چېرته ځې وایي هلته ځم زما او د هغه خبره وشوه چې روان مې کړ په لاره کې یو لاره راله چې دوه لارې وي وایي زه په دې لاره روان شوم ما ته یې وویلې چې په دې مه ځه په دې لاړ شه وایي ما ورته ویلې چې زه خو در سره په دې نه ځم وایي ما ورته وویلې چې ما ته دا لاره معلومه ده په دې در سره ځم وایي نه په دې لاړه شه دا تا ته نږدې پرېوځي لنډه پرېوځي وایي اخر دا چې زه مجبور کړم په هغه لاره ورسره روان شوم روان داسې یو ځای رالی داسې یو کلی رالی چې بیخي شړه شړګا وه هېڅ هم هلته نه و چې زما نظر ولګېدل په یو څو لاشونو باندې ولګېدل یو څو مړي پراته وایي ویرېدلم سړی چې راباندې پوهه شو چې ده ته خو زما حالت معلوم شو وایي همداسې د دې سورلۍ نه په ما باندې راټوپ کړو په ما یې وار وکړو خو زه ترې الله بچ کړم وایي همداسې مې ترې منډه کړه هغه ما پسې دی هېڅوک نشته همدا ورته چغې وام چې ای د الله نه ویرېږه ما پرېږده ما تا سره څه بد کړي وایي پرېږدم دې نه وایي اخر دا چې داسې مې ورته وویلې چې دا سورلۍ مې واخله چې کوم ساز او سامان را سره دی هغه هم در کوم ما پرېږده ما مه وژنه وایي هغه خو هسې هم زما دي خو تا هم نه پرېږدم په دې منډه کې زما او د ده خبرې شروع دي وایي روان وم ورته ومې ویلې مړ مې که خیر دی خو یو درخواست درته کوم یو خبره درته کوم یو سوال درته کوم هغه سوال دا دی چې یو دوه رکعتو ته خو مې پرېږده یو دوه رکعته مونځ به د دې مرګ نه مخکې وکړم وایي په دې را سره راضي شو چې ودرېږه چې ودرېدم ډېر په یاره باندې وایي راته ویې چې شابه مونځ شروع کړو وایي په مونځ باندې ودرېدم وایي د ډېرې یرې د وجې نه د قرآن آیاتونه مې د ذهن نه ووتل څه خولې له نه راتلل چې څه ووایم په مونځ کې قاتل راته ولاړ دی د مونځ نه پس مې مرګ دی وژنې مې وایي اکدم مې الله سبحانه وتعالی ذهن ته دا آیات راوسته امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء داسې څوک دی چې هغه د مجبور او لاچاره فریاد واوري سوال واوري او د هغه نه هغه مصیبت او هغه تکلیف لرې کي چې دا آیات مې وویل وایي ناګهانه زما د مونځ ختمېدل یو کس ځوان نوجوان په اس باندې سور دی را روان دی ډېر په تیزۍ سره په لاس کې ورسره نیزه ده وایي زما خوا ته چې رالی په دې سړي باندې وار وکړ په څېره باندې یې وویل دا را پرېوته ایستی مردار کړ زړه مې سخت خوشحاله شو چې د چا نه یېرېدلي هغه بلا خو الله په خپله توره باندې ووهله وایي ده ته مې وویلې چې سوال درته کوم ته څوک یې راته ووایه وایي زه هغه چا رالیږلی یم د هغه چا د طرفه راغلی یم چې هغه د یو لاچار او د کمزور او د مظلوم فریاد اوري د هغه طرف نه راغلی یم نو دا واقعیت دلیل دی په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی زموږ ټینشنونه په څه سره ختموي په منځونو سره ځکه خو ابن عساکر رحمه الله په تاریخ دمشق کې دا واقعه راوړي